ډیرو درنو او قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې څو تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: ولسمشر اشرف غني قطر کې د سولې خبرو شوې کړنلاره تایید کړله. ارکې یوې موثقې سرچینې ویلي چې ولسمشر غني دغه پریکړه له عبدالله پخواني ولسمشر حامد کرزي او عبدالرب رسول سیاب سره له لیدنې وروسته کړې ده. دوهم خبر: دفاع وزارت وایي غزني کې ننني موټر بم برید کې 10 سرتیري وژل شوي. دفاع وزارت ویلي چې نن سهار د غزني ولایت د دیک ولسوالۍ په قلعه جوز سیمه کې موټر بم برید د ملي اردو 10 سرتیري وژلي او نورې ټپیان کړي. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې یو ځانمرګي کس په یاده سیمه کې د ملي اردو مرکز ته نږدې له خپلو چاودېدونکو توکو ډک موټر ته چاودنه ورکړې ده. دریم خبر: په ګډ محاربوي ښوونیز مرکز کې د 200 ښځینه‌وو په ګډون 1209 تنه سرتیري او بریدملان د پوځي زده کړو له ترلاسه کولو وروسته نن رسما فارغ شول. څلورم خبر: د لغمان والي ویاند وایي دولت شاه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو هوایي او ځمکنیو بریدونو پر مهال د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د استخباراتو د مسؤل او 5 مهمو قمندانانو په شمول 40 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پنځم خبر: د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت کې شوې دي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په پاکستاني رسنیو ته ویلي دوی د افغانستان د سولې په روانه پروسه کې خپل همکاریو ته ادامه ورکوي او د اړیکو د لا ښه والي لپاره یې هڅې دوام لري. لیدونکو په دې هیله چې دا د نن ورځې خبري ټولګه به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.